افغان لوبډله آیرلینډ ته ستره ماته ورکړه. لوبه سر ته هم ونه رسېده. دا یې څنګه وګټل؟ سمیع الله شینواري کوم ریکارډ جوړ کړ؟ دا او دې ته ورته نورې خبرې راسره په همدغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. د افغانستان او آیرلینډ په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې د آیرلینډ د 102 منډو هدف پر وړاندې افغانستان چټکه توپ وهنه پیل کړه. که څه هم د رحمان الله ګربز او حضرت الله زازی له سوځېدو وروسته افغان لوبډله له سخت حالت سره مخ شوه، خو د سمیع الله شینواري او نجیب الله زدران له راتلو وروسته افغانستان یو ځل بیا چټکې منډې وکړې. افغانستان په 15 اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 133 منډې وکړې، چې وروسته په لوبه کې باران پیل شو او د باران د ورښت له امله لوبه د ځنډ ښکار شو. خو د باران له ډېرېدو سره سم د ډي ایل قانون تر مخې د لوبې پرېکړه وشوه چې افغانستان ته په 15 اورونو کې د 122 منډو هدف ورکړل شو او افغانستان 133 منډې کړې وې چې په لوبه کې یې بریا خپله کړه. د افغانستان لپاره نجیب الله زدران 42 ناسوځېدلې، رحمان الله ګربز او سمیع الله شینواري 28 حضرت الله زازی 23 کریم جنت 6 او اصغر افغان 0 وکړه. د افغانستان له لوري راشد خان په زړه پورې توپ وهنه ترسره کړه چې په 4 اورونو کې د 22 منډو په بدل کې 3 آیرلینډي لوبغاړي وسوځول. همداراز مجيب الرحمن بیا تر ټولو زیاتې منډې ورکړې، هغه په 4 اورونو کې 49 منډې ورکړې او یوه ویکټه یې واخیسته. شاپور زدران هم یو ویکټه ترلاسه کړه، خو په 4 اورونو کې. په نننۍ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې آلراونډر سمیع الله شینواري د آیرلینډ پر وړاندې لوبه کې په نړیوالو 10 اوریزو لوبو کې 10 منډې پوره کړې. سمیع الله شینواري د افغانستان 4م توپ وهونکی دی چې په نړیوالو 10 اوریزو لوبو کې 10 منډې پوره کوي. د افغانستان د بریا په هیله نو ډیره زیاته مینه او مننه چې ویډیو مو راسره ولیدله. تر بیا ښې چارې.